د خوست ولایت ښار اړوند په 12 فامیلو سیمه کې د خوست ښاروالۍ له لوري د څه کم 60 میلیونه افغانۍ په ارزښت د لښتیو او پلچکونو جوړولو پروژې کارونه پیل شول. د خوست ولایت سیمه ییز مسؤلین د یادې پروژې په پیل خوښي وښوده او زیاتوله چې هیواد بیا رغونې ته ډیر ضرورت لري. د دوی په خبره چې اسلامي امارت هڅه کوي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې ټولګټې پروژې پلي کړي څو هیواد مو آباد او هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي. امارت په راتګ سره څلور کلنه دوره د حق په سترګو که څوک وګوري د 40 کالونو بلکې د 80 کالونو راپاتې پروژې الحمدلله امارت نن د ولس خدماتو ته وړاندې کړلې او یو ځل بیا د افغانستان په بسازۍ چې په هغه باندې کار شروع شو. یقینا د څو ورځې تاسو د خبرونو ګورئ د ملي پراختیا کمپلیکس دا هغه څه دي چې د ټولو افغانانو لپاره افتخار او ویاړ دی. د خوست ولایت د ښاروالۍ مسؤلین وایي په یاده پروژه کې 6 کیلومتره لښتي 109 لوی پلچکونه او 10 کوچني پلچکونه شامل دي. دوی زیاتوي چې یاده پروژه د 19.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د خوست ولایت په 12 فامیلو کې تطبیق کیږي چې په 4 میاشتو کې به بشپړه شي. د دغه پروژې ابتدایي ارزښت چې دی 19.5 میلیونه افغانۍ دی او په دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لښتي شامل دي او 109 لوی پلچکونه 10 دانې کوچني پلچکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روانو اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګه د اوبو په مدیریت کې مهم او مثبت رول لري. د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې دوی ته داسې اسانتیاوې برابرېږي او زیاتوي چې د بارانونو پر وخت به د ګڼو ستونزو سره مخ وو چې په بشپړېدو سره به یې په اړونده برخه کې شته ستونزې ورسره هوارې شي. پروژه خو ډېره مهمه ده ځکه مخکې د لښتي همداسې فرضي ته ورسره کچا جوړ شول هغې سره اوبه جمع کېدې نو که اوس اساسي جوړ شي دې کې خو ډېره فایده ده ځکه دلته د چټلۍ ورسره ورکېږي او اوبه به یوه مسیر باندې یوه مسیر ته سیغه شي چې د دې په میلۍ اوبه ووځي نو دا اوبه خلکو ته ډېر نقصان ورکوي په صحي لحاظ باندې هم مریضون کېږي خلک ته نه منګاس کې جمع کېږي نو که دا کور وشي ډېره به ښه ډېره مې مننه وینه کشروالی نه. که څه هم پخوا دلته زیات ستونزې موجودې دي مثلا د اوبو د هغه اسانتیا نشته دی چې اوبه ولاړې شي ډېر خلک دې ستونزو سره مواجه دي او همدارنګه موږ غوښتنه دغه کشروالی څخه چې دلته موږ ته لښتي جوړ کړي سړکونه پاخه کړي تر څو خلک د ستونزې څخه بچ شي. همدارنګه زیات د اوبه دلته ډنډ کېږي زیات ناروغۍ رامنځته کېږي له د اوبو څخه لکه ملاریا او د منګسو د ستونزې نو موږ هیله دغه کشروالی څخه د لښتي موږ ته جوړ کړي سړکونه پاخه کړي تر څو په آینده کې د ستونزو څخه وژغورل شو. د یادونول ده چې څو ورځې د مخه د خوست ښاروالۍ ریاست له لوري د شیخ زاید پوهنتون څخه د خوست تر اداري کمپلیکس پورې د سړک جوړونې پروژې چارې پیل شوې.